روغانې صاحب خو د چا خبره زمونږ باوجود کې هغه دونه سرایت کړی دی چې زما چې څونه طالب علمان دي نو شاید زما به داسې کلاس نه وي چې په هغې کې د روغاني بابا خبره نه وي. روغاني بابا چې کم نمونه شخصیت و په هغه باندې خو په ورځو په هفتو بحث کیدی شي، خو هسې یو خبره د هغه په پښتو او د هغه په غیرت پسې کومه، هغه ډېر زیات ناجوړه و او زما په یو ځای کې څه مسله راغلې وه. زه د بابا سره ناست وم، ما ته کال وشو او ما ته کس وی ځان نه ورسوه، داسې مسله ده. روغاني بابا پوه شو، ناز صاحب چې روغاني بابا پوه شو نو حالانکې د هغه ایج بیا ډېر زیات د بیمارۍ نه لږ مخکې ما ته یې ویې څه مسله ده، نو ما خو خبره ډېره پټوله. روغاني بابا یې نه څه مسله ده وایي، ته خامخا ما ته ووایه. ما بابا داسې مسله ده او زه ځم. نو د حیرانتیا خبره دا وه چې بابا په هغې ایج کې کور ته لاړو، د ځان سره یې تماچه راواغسته او ما ته یې دا سوال نه پیدا کېږي چې ته به ځې او زه به درسره نه ځم. نو بیا چې مونږ هغه ځي ته لاړو نو کسانو چې کله روغاني بابا ولیدو، بهرحال بیا خو ډېر نادم وو، بیا یې معافیانې غوښتې او روغاني بابا ته یې وویل چې یاره لکه مونږ ته پته نه وه چې یاره دا داسې کس دی یا داسې مسله ده که نه. نو هسې دا د روغاني بابا د پښتو یو وړ غوندې خبره مې راته وکړه. نور خو هغه داسې یو شخصیت و چې د هغه په ژوند باندې خو چې بحث کې نو زما په خیال هغې له ورځې په کار دي، هغې له ډېر ټایم په کار دی. نو خپل یو غزل نیم به درسره شریک کړمه. څومره سنګینې فیصلې لالي عطا وکړې، څومره سنګینې فیصلې لالي عطا وکړې، ستا جدایۍ د لیونتوب کانې په ما وکړې، او چې دې رایادې دروغجنې دعاګانې کړمه، چې دې رایادې دروغجنې دعاګانې کړمه، غواړم چې ځان ته مې خیرې بلها وکړې، او ارمان چې غاړې ورکړو تر قیامته پورې، ارمان چې غاړې ورکړو تر قیامته پورې، چې تماشې مو د یو بل د انتها وکړې، ارمان چې غاړې ورکړو تر قیامته پورې، چې تماشې مو د یو بل د انتها وکړې، او لار به دې هم سارم یاره تر قیامته پورې، لار به دې هم سارم یاره تر قیامته پورې، خبره دا ده که د ژوند چرته وفا وکړې، او احساسه ټوله شپه سومات بنګړو ته ګورم بیا، احساسه ټوله شپه سومات بنګړو ته ګورم بیا، چې تذکرې په کومه ورځ چا د وفا وکړې. زړه په سر اوسېږي دیدنونه یې اسان دي، د زړه په سر اوسېږي دیدنونه یې اسان دي، زما سره خو جیب کې تصویرونه د جانان دي، او چې راشي نو په خدای ګو په رام مې کړي مجبوره، یادونه د جانانه په مذهب باندې هندوان دي، چې راشي نو په خدای ګو په رام مې کړي مجبوره، یادونه د جانانه په مذهب باندې هندوان دي، او تر نیمو شپو د یار سندرو ته ویښ ناست وي، تر نیمو شپو د یار سندرو ته ویښ ناست وي، زما په شان چې څوک هم په رښتونې مینان دي، او ارمانه هغې خلکو له ته ژوند له خدایه غواړي، ارمانه څوک چې ستا د مرګ لیدو ته په ارمان دي. او څنګه چې حیران صاحب وایي چې لکه مطلب دا دی چې تاسو واوا کولی شئ، نو لکه تاسو کولی شئ، ما د پسې مسله نشته دی، ټیک ده. لکه دا خبره صرف هغې مشر واورېده او خادم صاحب واورېده، هسې لږ کلی بینګو کې ظالمانو ځان لږ راویښ کوي. عطا صاحب وایي دا خو قسم دی لکه لاسو کې سور اور راکوي، دا خو قسم دی لکه لاسو کې سور اور راکوي، په چم ګاونډ کې چې څوک ستا راله پیغور راکوي، او زه په مثال د قافیې ته په مثال د ردیف، بابا زه په مثال د قافیې ته په مثال د ردیف، د محبت غزل کې دا خبره زور راکوي، زه په مثال د قافیې ته په مثال د ردیف، د محبت غزل کې دا خبره زور راکوي، او ته چې راوګورې په مینه او مسکی شي راته، ارمانه دا مې د زخمي زړه له ټکور راکوي. او په آخر کې یو څو شعرونه ویمه چې ځان شو رانه هیر خو ته مې هیر نه شوې، خیر دی که په مینه کې مې ګیر نه شوې، ګران صاحب ځان شو رانه هیر خو ته مې هیر نه شوې، خیر دی که په مینه کې مې ګیر نه شوې، او څنګه درله لقب د منصور درکمه، مینه کې د خپله سره تیر نه شوې، او ستورو د غمونو تاسو کم نه شوئ، شاهد صاحب ستورو د غمونو تاسو کم نه شوئ، یا د خوشحالۍ بارانه ډیر نه شوې، او ته په بېننګۍ کې څومره کلک شولې، ګبین جانه ته په بېننګۍ کې څومره کلک شولې، زبر پاتې شولې زیر نه شوې، او ګل وم خو په زړه ارمانې پاتې شوم، ته لکه بورا رانه چاپیر نه شوې، او بیا ارمانه راغلې په دیدن پسې، اوس په دې لاره باندې تیر نه شوې. ډېره مننه.